زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. باید چې د دې لارې غم د نفر ورته ودرېږي غټه واړه به سبزۍ مراد وکړي چې دا سبزي اول خوشي کړي او سورلۍ موټر ورپسې خوشي کړي. دا خو غټې لارۍ دي دلته ولاړې دي وروره. دا یوې لارۍ کې شل لکه روپو مال بار دی در بدره شو تجاران خرابه کړه ون خراب شو در بدره دي. حاجي صاحب دلته ته څه کار کوې څه کار کوې زه دلته راځم لارۍ مې د لارۍ ته هم راځم نور هم هره ورځ راځم دلته دې مسلمانانو ته به اشارې ورکوو واړو موټرو ته دیکې ورکوو نشي خطی کله غر راشي او کله لار بنده شي او کله موټر نه خیږي غټ مشکلات څخه مخامخ دي. کابل پنځوس ولایته نه ډېره دغلته ایثار کړي دي غونډې ابر کانټي څه ایثار کړي که راخوشي که دلته بیا لکه میږي دی رواني ولاکې چې بیا یو هم تېر شي هلته ورته کسان ولاړ دي نفر ورته ولاړ دي ایثار کړي دي هلته امنیت نفر ولاړ دي او واړه ایثار کړي دغو ته د غټو لارۍ ته غونډه دا نیمه ګنټه چانس ورکړي ووتې مشکل جوړ کړی مشکل یې دومره مشکل جوړ کړی دی چې 2000 3000 نفر پله ولاړ دي او 2-3 دې پله ولاړ دي قطارونه دي موټر دي وروره بس کټ کو را کټ کو بنده شو ونه خطه بس دغه کار دی دغه اوس بدیل کومه لاره شته دا خو ډېر زیات راشي په دې لاره بدیل لارې د تګاو لار ده تګاو کوم چې په یو شپږ ډېره ورشي لار بنده کړي برابر شي هلته هم ولاړ دي دواړه لارې هغه هم دې لارې نه دي د زړه د تړلو لار یو هم نه ده چې په یوه زړه وتړي. سوا 900 زر روپۍ کرایه چې یو سړی غواړي دا د خدای لاره ده غریب خلک دي په 300 روپۍ دیاړي کوي او هغه ورور دلته راشي 800 روپۍ چې کور ته رواني مسافر وي او هغه 600 روپۍ کرایه ورکړي د کم ځای نه پیدا کېږي هغې ته خو زښته ډېر مشکل جوړ دی هغه خو بیخي په دې لاره نشي راتلی هغې هلته ولاړ دي مثلا که چا سبزي بار کړی او ټماټر دي او ښه اوبه دي دا ټول خو ساکېدو. او زموږ او ستاسې هېوادوال په ډېر تکلیف کې دي الله دې په دې رحم وکړي هر خوا نه یو طرف ته چې ګورو د سالنګ لاره بالحال بنده شوه بل طرف دا لارې کې مشکلات تورخم لارې کې مشکلات نو الله دې په افغانانو ورحمېږي دا د الله تعالی څه امتحانات دي راځي په مسلمانانو باندې نو الله به رحم وکړي ځکه دا ترانزیټي لاره د عمومي ځونې شرق دې طرف ته پروت دی او دا لنډه لاره ده مسلمانان ډېر په تکلیف کې دي څوک په هغه باندې ځي تګاو باندې ځي دا واړه موټر خو فلحال دی داسې راخوشي کړي که څه هم موږ خپله کورونه فلحال پولیچرخي کې دي دا ګرمي دپاره راغلي اوس راغلو دا ساحه مو وکتله چې نږدې نه وګورو چې څه رقم حال دی دلته نو دې لپاره راغلي وو. څومره مشکل دغه خلکو ته جوړ شوی دی خو ډېر تا ویني خلک وره پیاده را روان دي ماشومان دي زنانه دي ښځې دي ډېر مشکلاتو کې اخته دي ګردونه دي چې دا ښاروالۍ یو هغه کړی وی چې یو ټانکر یې هغه کړی وی په دې لاره باندې یو پرخ د اوبو یې کړی وی دې پر چې صحت دپاره ډېر ضرر رسیږي ځکه چې دغه وخت کې د عوام تبدیلیږي مرضونه زیاتېږي زکام مرض ستوني درد مرض څومره وخت کې دغه لاره جوړه نه شي او همدغه فرعي سړک کې نن خو تاسو ته په خپله پته چې جمعې ورځ د رخصتي ورځ د خلک ډېر کم دي خو بیا هم سړکونو ته چې ګورئ رش ته یو طرف ته ګاډي پرېږدي بل طرف ته نه پرېږدي خلک به ډېر تکلیف دي دا چې څومره جوړه نه شي دغه بلې لارې غم ونه خوړل شي خلکو ته څومره مشکل جوړېږي ډېر مشکلات دي موږ تاسې په سترګو باندې وینو چې ډېر غټ مشکلات دي الله دې دا مشکلات لرې کړي باید دې ته زیاته توجه وکړي انشاءالله توجه به کوي خامخا ځکه علاوه د دې نه د دوی چې کوم عواید دي په هغې کې هم کمی راغلی دی د حکومت دپاره نو توجه زیاته پکار ده چې دغه لارې ته زیاته توجه وکړي هغه کوم وزارت مربوط چې دا کارونه دي هغې باید دې ته ټوله قوه دې ته متوجه کړي دا لار زر تر صفا کړي آینده باران تر څو نشته دی بارانونه را دي واورې را دي نو دې په خاطر باندې باید په دې کې زیات توجه پکار ده. ډېره مننه خیر اوسې تاسو دواړو ته ښه ورځ خیر اوسې
خو چې پاس هم غم وشي باید یو څوک رینګونه ولا دې پله ولاړ وي یو څو پله د خلکو تسلي خو به یې کولی که نور کار یې نه کولی هم که نه همدغه څو ورځې نور هم پاتې څومره مشکل به ولا ډېر مشکل دی نو خو څوک په له بندونو روان دي هلته شرمېدلي څوک په تګاو روان دي هلته شرمېدلي دي نو دې باید غم وشي من خو دا اوس راغلو بوه شو او همدغه اوس پرې راباندي نو زه کورم دلته دی جلال آباد کې ځو دغه لاره کې که موږ سواره شو زمزم ننګرهار ته او ښه په همدې ورځ ته هم بس په دې ورځ باندې خلک وایي مشکل غر دی مشکل غر نه دا بدتر دی مشکل غر نه هم څه بدتر هغې نه هم دا بدتر دی پوه شوې داسې ښه لارې ګلارې خو بس موټر هم نه دغ کېږي او په هغې لاره باندې یو پېره تللی یم لته بند لاره باندې ولا داسې لارې په خدای لکه چېرې دغه کې چې روانې دومره سخته ده دونه سختې لارې خلک وایي مایپر دی مایپر داسې تړنګونه ولا چې موږ سره زنانه پکې ناست وي موټر کې داسې یو چغې واري داسې چغې هغه لاره بیخي سخته ده د دې نه هم سخته د دې نه اوږده دونه اوږده ده داسې سخته ده که لار کې اوبه نه پیدا کېږي ډوډۍ نه پیدا کېږي د تندې نه د ولږې نه سړی وژني ته هم را روان شوې څومره وخت دلته څومره انتظار وکړو ولا داسې وایي چې نیم ساعت انتظار خو م کړی دی نیم ساعت همدلته او په لاره کې ما هغې سر نه نیم ساعت هم دې ځای کې تېر کړو ښه همدلته موټر د پیدا کېدو سهار 7 بجې روان شي اوس دغه 10 بجې دی بس نه موټر شته نه دغه شته بس ناست د نورو خپلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل هلته سبسکرایب 300 روپۍ کرایه ده مخکې هلته په هغې لاره چې 300 روپۍ کرایه ده مونږ خو لارې ډېر په عذاب کړلو مونږ رالو مونږ وویل چې مونږ سره د طالبانو همکاري وکړي چې مونږ ته ګاډي را وغواړي باید چې دا جوړه شي څه رقم دا جوړه شي یا په دغه طرف باندې داسې جوړه شي داسې دا خو غر دی دا خو ټول جمع راخوږي نو دا خو ډېر تکلیف دی په دې طرف باندې په څه وجه راخوږي څه دا ځمکه خوړینده ده غر پې دبره دروند دی دا پسته خاوره ده دا همداسې کته روانه ده مخکې کارونه شوي دي پاڼ ورغلی دی دې ته اوس ځان نه ټینګوي غر ځان نه ټینګوي راخوږي
د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.